بسم الله الرحمن الرحیم. دا خلق ته مو خوستی چې دی د کښېني چې د مقرري چې کوم مقررین دي هغه په ارام سره خبره وکړو. دا نن ورځ چې کوم خلق د چا په جنازه سره ارغون شوی دی د یخ که تعریف وکړه یا یې تاریخ بیان که یا په باندې یخڅه توسته مخته کښېږده شاید د یخ په شان کو داسې خبرې وي چې د مونو پیرانه شي یخ په تاریخ کې په سیاسي مبارزه کښې یا یخ په پیاوړتوب کښې و کمای روشي. نن دغه خبره لکه دلته چې زکیم درته وکړه حنیف درته وکړه دا چې کله واقعه جوړه شوې وه بیا مو حنیف سره رابطه وکړله چې دا کیسه به نن څه وکړل. ده وویل چې دا کیسه مې ختم کړه ټلیفوني نه م وکړل هغې وویله چې دا ډېرې وړې وړې خبرې دي دا هیڅ خبره نه دو. نن دا خبره د سوچ دو چې په وزیرستان کښې ګیلمن ته څه ویلل نه شي دا چې اسلام آباد ته دریمي پیرایو لښکر سړي پر دریمي چا خولې تړلې وي چا په لوسینه کښې ټیپکې وي چا په لوسینه کښې لوړې وي او په ګیلمن باندې برید کېږي او ټیک په هغه ځای باندې برید کېږي چې د انسان د سکنټي نه ژوند نه وي په هغه ځای کښې چې په کوم ځای وویل شي. نن دا خبره د وړې د وزیر نه دو دو صابو په وزیر کې دننه د وزیر سره وشي په داوړ کو دننه د وړې سره وشي. د ولی خان نه چا پوښتنه کړې وه چې ته د پلنکای کلیول یې چېرمخته کړی دی ته خو نور څوکې داوې دا کلیول کس نه یې داوې. ده ورته وویلل چې فوجي چې کله میرچا جوړه کو مخته بوری کښېږدي د بوری سره د مو کور نشته په بوری پرې چرته چې کوم سړی دی د یخ سره د مو کور دی آزاد بوری دی آزاد په دا کیسه کې بوری په طور استعمال شوي دي چې کوم چرته سوچ دی پرې سوچ میږ نه پرېږدي یخ سوچ تو جون ورسوي. نن زه خپله خبره کامې درته که خدای به یوده وسوتی چې په دغه خوره نه قدر خان لوړ شه څه دې پې وکړل د دغه خوره نه توتی ګل داور لوړ شه څه دې پې وکړل د دغه خوره نه شېرمحمد حاجي لوړ شه څه دې پې وکړل د دغه خورې نن بله تحفه درکړه چې ګیلمان دی څه کې دا ریاست څه پیغام درکوي دا ریاست چیف صاحب نوست دی دا زه لیکل درکوه چې او چیف صاحب که تو سوچ نه وکړه نه مو پرېږدي نه تو پرېږدي نه بل پرېږدي. دا ډېره بیا هغه خلک چې دغه ریاست ته یې چار کړی دو د ګیلمن مرګ چې د دغه ریاست سره چار نه کړه نن جشن دی نن خوښي دو نن خلک اظهار کو د ده په جنازې کښې او هغه خلک چې د ده د پوره چار کړی دو په بدرنګي یې مړ کو او خلک ښه لعنت پې وایي. داسې مرګ وغواړه چې خپل خو څه کې چې دشمن در باندې وجوړي. موږ دا ریاست ته پیغام ورکوي چې ریاسته د مو د تو وختري اوس ډېره مشکله دو د مو د تو ګزاره نه شي دا توره سره شنه جنډه نن خلک ویلر وړي داسې وخت و چې په جا جنډو چالاکه کړې وه کومینو ورچک شول یو کور ډنګو و نن د تو د پالیسۍ د وجې نه د تو د ظلمې د وجې نه د تو په دا خوره باندې د بمبارۍ د وجې نه په تو په دا خوره باندې د بېعزتۍ د وجې نه نن دغه جنډې خلک په فخر سره وړي او دروي. دا ډېر فرق دی. نن هغه خلک چې ویلو چې د پاکستان کلادو د اسلام پاکستان سره تنبام دی نن هغه خلک وایي چې پاکستان یو ظالم ریاست دی پاکستان د اسلام دشمن ریاست دی
پاکستان د اسلام په نوم باندې کاروبار وکړ، د اسلام په نوم باندې زه استعمال کړل، د اسلام په نوم طالب استعمال کو، د اسلام په نوم ملو استعمال کو، د اسلام په نوم باندې ملک استعمال کو. داسې یو کاش په دا مشرک شه نه پریاد چې د اسلام په نوم نه کوي استعمال. ان شاء الله تعالی میز دا واضح پیغام درکوي. اوله ما درته ویلي دي چې قسم په خدای چې د تو دا پتلانی نه په سر کښې درتړي د دغه خورې نه د دغه خورې نه او دام امیرم شاه په جلسات کښې ورته ویلي وي چې په ګاډي پورې د دګوي چې د کومي نه دې ویني، د کومي نه دې ویني. نن میز ورته وایي چې د خپل ولس د قهر د غصه نن دغه ولس جمع شوی دی. نن کمیس دا ته حکم وکړي په خدای قسم که د تو چاونۍ پوتې شي، که د تو کیلې پوتې شي، که د تو ګټینه پوتې شي، د تو ګټینه په هغو کښې خبرې وکړو. د تو جرنلونو د دوی نه بریګیډیر کرنلونو د اسلام آباد مسکن شي، د دوی کښو نه شي تم کېدلی. نن زه دا ولس ته خوست که، دا ولس ته سوال که، دا علمان نوستي، دا مشرون نوستي، دا نور عام د سیاسي جماعتي ورکر نوستی چې متفق شي، متحد شي. د میز مسله کومید و، په دا کې نه ملو پوته شو، نه سیاسي لیډر پوته شو، نه طالب پوته شو، نه مالک پوته شو، نه کاروباري پوته شو. کیم کور دی چې د درد نه دی ورسولی، کیم کور دی چې د ځورولی نه دی، کیم عامله بازور دی چې د ړنګ ککړ یې نه دو. نن دغه ولس بازو د فیصله کو چې د میز د توس ډېر تعلقات سره ختم شه ریاسته. نو انشاءالله تعالی مو سوال دی کوم ته زه دا سوال که اسدخیل کوم ته دا سوال که چې د ګیلامان د قبر سره ډېره مځکه پرېږدي چې په هغه باندې شکشلی مزار جوړ شي، یو تاریخي مقام جوړ شي. خلک درېمي د قومي ازادۍ په تور یې زیارت کو چې دا هغه مبارز دی چې په شپې یې وخوړه. ګیلامان یې چې کله نیولی وه لوس پښې یې پرېسې ورته وتړل. په پرواري نه مو په خپله لیدلي دي چې په دا وطن پرې دی په سپي خوړلی وه. ګیلامانو وویل چې کله داسې خبره راوغلله چې ما وخندل، ویې ویله چې زه یې یوړه چې دا خندو دې په ژړو بدلاوه. دغه خلک یې داسې ریزې وړې دي، داسې سختې ریزې یې وړې دي. نن د پرې نه شول، خو دا زه قسم ورته که دا زه به پوهېږه چې توسو هر سړی قسم کې که نه کې چې د دو وړه زوړه میش ځوروي او دګوي وایي وطن دو